ستړي څښتن تعالی په نامه ګرانو زده کوونکو نن راځو د لیلا او پښتو یوټیوب چینل له لوري د گرامر برخلولو در بخش گرامر کار میکنیم. راځو فعل په اړه باندې خبرې کوو. فعل څه دی؟ فعل چیست؟ لکه څنګه چې تاسو په دری ژبه کې هم لوستی دي، در زبان دری هم قسمی که شما خواندین فعل عمل را نشان میده. چی کار کوي؟ عمل سرګندوي. نو موږ وایو چې فعل هغه کلمه ده چې یو عمل سرګندوي، که یک عمل را آشکار میسازه چې دا عمل څه ډول سرته رسولی ده. سرګندوي یعنی که آشکار میسازه. فعل مثلا زه لیکم، من می نویسم. زه لیکم، من می نویسم. لیکم می نویسم. خود نوشتن یک فعل است. تو لیکی، تو می نویسی. ای چی میشه؟ نوشتنت فعلت میشه. یا مثلا زه ډوډۍ خورم، من نان میخورم. خوردن فعل ما میشه. دا چی کیږي؟ دا فعل کیږي. صحیح سو؟ فعل. اوس په دې برخه کې راځو وایو چې فعلونه په څو ډوله دي. افعال به چند ډول است؟ یو د زمانې له مخې او بل د معنا له مخې. په لومړي سر کې وایو فعل د معنا له مخې. فعل از لحاظ معنا په دوو برخو باندې ویشل کیږي، به دو بخش تقسیم میشه: لازمی فعل او متعدی فعل. لازمی فعل کوم دی؟ متعدی فعل کوم دی؟ لازمی فعل هغه فعل دی، فعل هست که فعل جمع فاعل بی، فعل و فاعل باشه. او متعدی فعل که فعل جمع فاعل جمع مفعول ای، یعنی سربیر پر فاعل مفعول ته هم اړتیا لري. بر علاوه فاعل به مفعول هم احتیاج داره، ضرورت داره. مثال میتیم. مثال ورکو. لازمی فعل مثلا زه ځم، من میروم. دیگه به کسی مربوط نمیشه که کجا میرم، چه رقم میرم. به هر صورت فقط من میرم. زه ځم، زه فاعل و ځم فعل شد. یا مثلا زه وایم، من میگم یا من میخوانم. به کسی ربطی نداره که چی را میخوانم، چرا میخوانم. زه فاعل و وایمش فعل میشه. خب په متعدی فعل که، اما در فعل متعدی زمانی که میایم مفعول باید باشه و اینجا مفعول کار داریم. در زمان فعل لازمی فعل ما به کی گردان میشه؟ به فاعل گردان میشه. فاعل ته گردانیږي. په متعدی که فعل ده مفعول لپاره گردانی، برای مفعول گردان میشه. مثلا زه ډوډۍ خورم، من نان میخورم. در اینجا ببینین زه فاعل، ډوډۍ مفعول و خورم چی میشه؟ فعل. مثلا وایو ما ډوډۍ وخوړه. در اینجا گردان فعل را میشناسین که گردان فعل چی است؟ تا ناک وخور. حال در اینجا از کجا بفهمی که فعل گردان کرده؟ ببین در اینجا ما و تا چی میشه؟ فاعل کیگی. صحیح؟ ډوډۍ او ناک چی کیگی؟ مفعول کیگی. ډوډۍ یا دنبکدار داره، دنبکدار یا د چیش لپاره؟ د مؤنث نمونه لپاره کارول کی، برای اسم مؤنث استفاده میشه. ناک کاف داره، کانسونانت است، ای چی میشه؟ مذکر، یعنی اسم مذکر است. در اینجا و خوره هگک داره، در اینجا هگک نداره. پس از این معلوم میشه که فعل ما به مفعول ما گردان شده. ډوډۍ وخوره، ناک وخور. از این خاطر اگر برای ما گردان میشد، من خب مؤنث هستم، مشکل نداره، باید هر دوش چی میشد؟ وخور میشد. ولی در اینجا برای مفعول گردان شده، از اون خاطر چی میشه؟ این امو حالت مذکر و مؤنث را به خود میگیره. یا مثلا لیلا ښوونځي ته راغله. راغله. ببین در اینجا به جای لیلا چی میتونم؟ احمد. احمد ښوونځي ته راغی. در اینجا ببینید احمد لیلا، لیلا مؤنث راغله، احمد مذکر راغی.
صحیح سو داو چی شي د فعل د معنا لمخ فعل از لحاظ معنا راځو فعل د چی شي لمخ د زمان لمخ برخه بخش دوم فعل د زمانه لمخ فعل از لحاظ چی زمانه موږ درې زمانه لرو چند تا زمانه داریم 3 تا زمانه درې زمانه لرو حال زمانه راتلونکی زمانه او تیر زمانه زمان حال زمان آینده و زمان گذشته حال زمانه فعل په وس محال عمل یا کړنی دلالت کوي فعل به کار یا عمل امیالم دلالت میکنه اینمی لحظه مثلا وایم ز درس تشریح کوم ما همیال درس تشریح کرده روان هستم برای شما ویدیو ساخته روان هستم پس اینجا چی میشه زمان حال گردان داریم فعل چی داریم گردان داریم که باز حالت گردانش در روزهای بعدی کار میکنیم تو نور روزو که مثلا کزتسی ت درس اوری تو درس میشنوی همین لحظه درس میشنوی پس زمان حال شد راتلونکی زمانه زمان آینده امی تعریف یکی از تعریف یو دی فعل په اوس مهال دلالت کوي راتلونکی دلته د اوس په ځای راتلونکی اچو بجای اوس راتلونکی را مندازیم فعل په راتلونکی مهال یا کړنی باندې دلالت کوي مثلا د راتلونکی نښه چی ده با نشانه راتلونکی چی است با یعنی خواهد من این کار را خواهد انجام دادم دلته دو مثالونه لرو دو مثال داریم این با آینده تبدیل میکنیم مثلا گفتم و میوایل ز درس تشریح کنم من درس تشریح میکنم ز با درس تشریح کرم ما درس خواهد تشریح کردم یا خواهد تشریح کردم بعد اینجا میه پس جای بر فهمیدیم که بعد از فاعل ما با یا نشانه چی میه امو زمان آینده میه ز با درس تشریح کرم تو با درس آوری تو درس خود شنیدی تیر زمانه لگذر ستونزی لرید زمان گذشته که است که مشکلات خود داره یا پیچیدگی تیر زمانه په تیر محال یا په تیر عمل دلالت کوي به عمل گذشته ما چی میکنه دلالت میکنه مثلا ما ډوډۍ وخوړه من نان خوردم بجای ما ز استفاده کرده نمیتونید اگر ز ډوډۍ وخوړه نوشته کنین باز به این معنی است که نان مرا خورد ما نان نخوردیم نو د دې لپاره باید دا په نظر کې ونیسئ خپل تیر زمانه راځي په څلورو برخو ویشل کیږي به 4 بخش یا 4 زمان چی میشه تقسیم میشه مطلقه تیر زمانه مطلقه تیر زمانه نگده تیر زمانه لری تیر زمانه او استمراری تیر زمانه استمراری مطلقه هغه د چې په تیر محال کې در زمان گذشته فعل پیل او پای ته رسیدلی فعل پیل او پای آغاز و پایان فعل په تیر زمانه کې په تیر زمانه کې وی در زمانی چی باشه گذشته باشه فعل ما هم آغاز شده باشه و هم ختم شده باشه مثلا وای مثلا میگیم ما درس زده کرد ما درس یاد گرفتم در گذشته درس شروع کرده بودم به خواندن و یادم گرفتم در گذشته خلاص شد فعلم تمام شد نگده چی حال زمانی تا نگدی بی یعنی که به زمان حال فعلم چی باشه نزدیک باشه چند لحظه پیش مثلا وایو چی ما د فعل تعریف وکر ما فعل تعریف کردم همین چند لحظه پیش 5 دقیقه پیش ما فعل چی کردم تعریف کردم پس به زمان حال باید چی باشه نزدیک باشه لری چی لا حال نه لری وی که از زمان حال چی باشه دور باشه مثلا شیشه مات شوا شیشه شکست نمیفهمیم که میال شکست
1 ساعت پیش شکست، 1 هفته پیش شکست معلوم نیست، یعنی از زمان حال ما دور هست. او استمراری ماضی، زمان استمراری که میاییم بیا دیو فعل په جریان کی بل فعل دیگر واقع شی، فعل دیگر واقع شو. یک فعل را انجام میتم که فعل دیگر واقع شو. مثلا وای ما درس تشریح کول چی؟ مارینا خبره وکړه. ما درس تشریح میکردم که مارینا گپ زد. ما در حال یک عمل بودم که عمل دیگه چی شد؟ واقع شد. یا مثلا ما خط لیکل، من خط می نوشتم چی فرزانه ویدیو خراب کړه. ما درسم می نوشتم، من خط نوشته میکردم که فرزانه چی کرد؟ ویدیو را خراب ساخت. در جریان یک عمل دیگه چی میشه؟ واقع میشه. این را میگن استمرار. یعنی که مثلا ما درس ویل چی پلار زنگ را وهل، ما درس میخواندم که بدرم برای من چی کرد؟ زنگ زد. دا او ده فعل ده زمانی لمخ، فعل از لحاظ زمان. حال راتلون کی تیره. حال چی میشه؟ در خود اونمو وضعیت، در اونمو حال حاضر په اوس مهال باندې دلالت کوي. راتلون کی پاینده یا پراتلون کی عمل باندې دلالت کوي. نښانه بده، نښانش یا نشانش چی است؟ به. تیر زمانه په تیر عمل باندې دلالت کوي، به زمان گذشته ما دلالت میکنه. 4 ډوله لري، 4 نوع است: مطلق ماضی، نږدې ماضی، لري ماضی او استمراری ماضی. مطلق ماضی زمانش معین است، خلاص شده، مطلقاً در زمان گذشته آغاز و در زمان گذشته به پایان رسیده. نږدې ماضی عمل اوس مهال ته نږدې وي، عمل ما به حال ما چی می باشه؟ نزدیک می باشه. لری ماضی عمل ما از حال ما چی می باشه؟ دور می باشه. استمرار دیو عمل په جریان که بل عمل رامنځته کیږي. در جریان یک عمل دیگه به وجود میه. مثلا تو ویدیو ګوري، تا ته زنگ راځي. ما ویدیو کتله چې زنگ راغی، ما ویدیو رو میدیدم که زنگ آمد. پس یک عمل دیگه چی کرد؟ قطع کرد. هغه ته چی وایو؟ استمراری ماضی وایو. او د فعل گردان چی دی؟ گردان فعل که است باز متفاوت است که در زمان گذشته با مشکلات زیاده روبرو می باشیم در زبان پشتو که باز بعدا کار میکنیم. نونن موږ فعل ولوستل، فعل را کار کردیم د زمانی لمخی او د معنا لمخی. که چرته پوښتنه لري، اگر سوال دارین باز بعدا میشه که بعد از دیدن ویدیو وروسته د ویدیو له کتلو نه په کومنټ کې راڅخه وپوښتئ. تر بیا ښه وخت او ښه چیرته.